درنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته د اسلامي نړۍ د علماو د نړیوالې اتحادیې مشر علي القرضاوي په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د دیني او انساني اصولو پر بنسټ سولې ته لومړیتوب ورکړي. هغه ټینګار کړی چې جګړه حرامه ده او د مسلمانانو د وینې ضایع کېدل د اسلامي وحدت پر وړاندې خطر دی. نوموړي د اسلامي هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې چې د شخړې د ختمولو لپاره ګډه هڅه وکړي او سوله ییزې خبرې پر مخ یوسي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ پروژې له 4 برخو 3 برخې بشپړې شوې او دا مهال د 4مې برخې د لومړي پړاو د جوړولو چارې لا 90% زیاتې پرمختللي دي. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د هیواد له مهمو بنسټیزو او ترانزیټي پروژو څخه شمیرل کیږي چې د هرات ولایت له لارې د ایران د اوسپنې پټلۍ له شبکې سره نښلول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دفاعي شرکتونو له مسؤلینو سره د پوځي تجهیزاتو د تولید کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي دي. نوموړي ویلي چې د وسلو جوړولو شرکتونو استازو سره هوکړه شوې ترڅو د پوځي تجهیزاتو د تولید کچه 4 برابره لوړه کړي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ په دغو شرکتونو فشار راوستی څو د پوځي تجهیزاتو او وسلو تولید زیات کړي. او د پاکستان حکومت د منځني ختیځ د کړکېچ له امله د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د نوي اعلان له مخې په پاکستان کې د پټرول او ډیزلو په هر لیتر کې څه باندې 55 کلدارې زیاتوالی راغلی چې ورسره د پټرولو بیه 321.18 او د ډیزلو بیه 315.8 کلدارو ته رسېدلې ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا پریکړه د نړیوالو حالاتو او د تیلو د بیو د لوړېدو له امله شوې او ژمنه یې کړې چې د وضعیت له ښه کېدو سره به یې بیې بیرته راکمې شي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.